یو ورور سوال کړی دی زه یو کور کې رشته کول غواړم او ما د یو کس نه تپوس وکړو چې دغه پلانۍ څنګه ده زما په یقین دی په دې کس باندې نو هغه راته صرف دا ووایي چې زه درته دا وایم چې غلی شې نو ما ورته وایي چې ولې وایي هغه تفصیل نه وایي چې زه شرمومه نه خو غلی شې سوال دا دی زما دپاره دا جایز دي چې زه درته په ده پورې ونښلم چې نه ما ته دا سبب لازم ذکر کړه که نه دا شرمول دي د یو مسلمان دا قیمتي سوال اول خو ګوره دې کې فایده دا ده که نه دې سوال کې غټه فایده دا راووته زه تاسو ټولو ته دا نصیحت ټولو وروڼو ته ملګرو ته همزولو ته کشرانو ته مشرانو ته که ځان له ودونه کوئ او که خپلو کشرانو لازم معلومات کوي زما امید دی انشاءالله چې دا کوم چې ما اوري دوی کې به چاته مسله نه وي دا مې امید دی نو زما خواله ډېر خلک راځي چې هغوی دا فیصله داسې کړې ده چې اوس به هغې کې هېڅ هم نه دا د عمر فیصله ده د عمر څه ګپ نه دی بیا د پښتو په معاشره کې بیا د داسې معاشره چې دې کې د طلاق و مراقو قسم نشي کولی بیا دا چې دې راوسته دا د مرګه پورې بس نو ستا د کور نه به یې جنازه وشي ځکه ډېر لټون کوئ معلومات کوئ د ځان دپاره د زوی دپاره د رور دپاره پوره معلومات کوئ دغه شان چې خور لور څوک ورکوي پکار چې د نارینه د کور معلومات د څنګه خلک دي څنګه نه دي ته دا مه وایه چې پرون ما سره غالک میلاو شو ډېر اخلاق په یو ورځ کې د چا د اخلاقو پته نه لګي معلومات به ته د ګاونډیانو نه علاقې د خلکو نه ستا په یقین هغوی نه وکړي چې دا څنګه خلک دي ورور دا سوال ښه سوال لکه مثال کې ته زما نه سوال وکړي چې دغه کورنۍ باره کې ته څه وایې زه تا ته یم غلی ته وایې نه لازم ما ته وجه ذکر کړه دا وجه ذکر کول لازم دي او که زه ذکر کړم نو ګناهګارېږم او که نه نو یاده کوي دا خبره په واده کې جنۍ غواړي یا هلک له جنۍ ورکوي دې کې لا تا نه څوک تپوس وکړي که نه نو ته یې امانتګر ګڼلی ته به خیانت نه کوې اول خو دا خبره یاده کړه ته به رښتیا خبره کوې دروغ به نه وي قیامت په ورځ به درنه الله تپوس کوي او دا نه چې څوک درته رښتیا ووایو زه به د خپله قصه وکړم زما خواله څه کسان رالو یاره دا قصه به داسې شپږو کاله مخکې شي مازدیګر مونځ مونږ وکړو بیا ما سره بهر میلاو شو ما ته وایي مونږ خبرې له راغلي وم څه وایي داسې یو کس دی ته یې پېژنې او هغه زمونږ کور کې یو جنۍ دی د هغې رشته غواړي ته دې هلک باره کې څه حالانکه دا ما اول پرې ولیدو هغه هلک له بیا ما یو څوک ډېرې لیدلی ما ورته صفا خبرې وکړې یاره داسې وخت تېر شو چې هفته نیمه چې ګورم هغه هلک راغی دوا سلام خیر شیخ صاحب مونږ هم زړه کې ګیله ده ما څه شي ګیله وایي تا چې ابرو دې کس ته ووایي ما اوس دا ډېر سړیتوب کار وکړو ته بیا معلومات مانه ولیکې نو که ته چېرته چا نه معلومات وکړي که نه او هغه درته حقیقت ووایي ما خو به حق وایي امانتګر دی خو ته هم بیا خبره په راز کې ساتي فتنې به نه جوړې شر به نه جوړې چې ته بس خبره ډنډوره کې هغه خو ما ته ووایي چې دا نشهیز دی هغه ما ته دا وایي چې دروغجن خو تا ته تپوس کړی خو تا سره ښه وکړو تا ته حقیقت ووایي نو یو دا کار شو دویم که چېرته ګزاره په معمولي خبره باندې کېږي نو معمولي خبره به کې تفصیل به نه کړي لنډه خبره به کې تفصیل به نه کوي که ګزاره په لنډې خبرې کېږي څومره چې د یو مسلمان په باره کې خبرې کمې کوي دومره ښه ده لکه اوس تا د یو چا نه سوال وکړو چې یاره زه دې کور کې رشته کول غواړم ته څه وایې دغه جنۍ وارې تا ته بس پرېږده نه که په دې ګزاره کېږي نو بیا تفصیل ته تلو د ضرورت نشته یو مسلمانانو پرده پرې واچوه خصوصا چې ستا په یقین دی په دې کس ستا یقین دی چې دا ثقه سړی دی نو چې ستا په یقین دی د هغه دغه وړه خبره هم کافي ده او هغه ته شریعت دا ویلي چې ته بیا ډېر تفصیل مه کوه چې ضرورت نشته ښه خو که اوس چېرته داسې وشي چې د سړي په یقین نه وي په دې ثقه سړي دا ثقه دومره نه ده په دغه کې او یقین پې نشتی او دې تفصیل غواړي نو بیا تفصیل کولی شي دې ټیم کې ضرورت شو زه به ته دلیل ښیم انشاءالله هغه دلیل دا دی صحیح مسلم کې حدیث دی چې فاطمه بنت قیس رضی الله عنها خاوند طلاقه کړی و دریم طلاق یې وله ورکړی نو
بیا رسول الله سلام فیصله وکړه چې د دې د ستوګنې څه حق هم نه رسي او د خرج خوراک هم نه رسي. ولې؟ دریم طلاق وشو، خبره ختمه شوه. نو بیا رسول الله سلام ما ته ووایي، هغه وایي چې کله ستا عدت ختم شي بیا به ما خبره کړي. ما خبر کړو. نو دې کې بیا معاویه رضی الله عنه ورغی، دی وغوښته چې زه دې سره واده کړو. ابو جهم رضی الله عنه ورغی، هغه م وغوښته. اسامه بن زید ورغی رضی الله عنه، هغه م وغوښته. دا راله په رسول صلی الله علیه وسلم. یا رسول الله وایي درې کسان راغلي دي، زه ستاسو نه مشوره اخلم. ابو جهم، معاویه او اسامه بن زید. رسول صلی الله علیه وسلم ورته اما معاویه فرجل ترب. معاویه خو د خاورو خاوند دی. څه مطلب دی؟ غریب سړی دی، مالي حالتې کمزوري دي. او هر چې ابو جهم دی نو فرجل ضراب للنساء، خو ښځې غربوي. په دې دا صفت هغه معلوم دی چې هغه وال ټکول کوي. خو اسامه بن زید ښه دی، هغې ورسره بیا واده وکړو. سوال رسول الله سلام ولې تفصیل کو؟ خو دې بیا ویلی وی چې د اسامه ښه دي، خیال هم دی که نه؟ اوس هغه زما هغه مسله به ته مخې ته شي. تفصیل ته ضرورت راغی. ضرورت ولې راغی؟ اصل کې دا فاطمه بنت قیس چې ده دا د قریش په خاندانو کې ده. قریش اوچت عرب دي، اصیل خلک دي. او اسامه بن زید د رنګ نه تور دی. پلار د ده چې دی هغه غلام او مری و، څه نسب او خاندان د ده داسې نشتي. نو فاطمه ګرانه ده چې ده ته راضي شي، خیال هم دی که نه؟ نو دا تفسیر یې وکړو چې د دې توجه ده طرف ته شي، د اسامه طرف ته. اوس هم ونه رسېدې زما په خبره. ځکه که دا تفسیر یې نه وی کړی نو دا نه مطمئنه کېده په اسامه باندې، او دا د اسامه نه په خاندان کې زوروره ده. په ښایست کې تیم اوچته ده، په خاندان کې تیم اوچته ده، دې ورته غاړه نه ایښوده. خو چې کله تفصیل وشو چې ابو جهم وهل ټکول کوي، معاویه غریب دی، نو د دې اوس دې طرف ته سوچ ته اړتیا، او بیا اسامه ښه دی. اوس تاسو په مسله پوه شو چې تفصیل ته ضرورت نه وي، مې یې کوه. که ضرورت راغی ویې که، او تا په دې باندې الله نه رانیسي، په دې الله تعالی نه رانیسي. دا هغه غیبت نه دی چې سړی وایي چې غیبت دې وکړو، او شریعت خو د غیبت نه منع کړې ده. بعض راولګي د یو ځای مسله به بل ځای ولګوي. شریعت خو له دې نه منع کړې، تاسو غیبتونه کوئ، توبه وباسئ. نه، په بعضو حالاتو کې رب العالمین د دې قسمه خبرو اجازت ورکړی دی. والله اعلم. خو دا نه چې بیا مخکې قصه بیان کړي نور ورته چې ده راته داسې ویلي. زه یې په هغه ورځ داسې حق حیران کړم چې اوس دې سړي ته زه ما ته مخامخ وویل تا چې زما باره کې ویلي دي چې ده کې دا عیب دی، دا عیب دی. بس بیا ما سره بله لار نه وه، نو ما نشته ده پکې دا عیب ویشتي، دا کمی خو شتي. نو ما نه هم چا تپوس کړی چې ده کې کم کمی دی، ما ورته ذکر کړو. نو ما بیا مو په دې لږ دغه کړو، طبیعت مې ورته کړو. ما که تا نه زما تپوس وکړي، زما عیب ورته بیان کړي، زه خو نه خفه کېږم. او حقیقت دی چې او دې سړي کې دا کمی شتي. دا یو نیم سړی ساده ګلي